چې حالاتو لیونی کوګنې دی خو داسې نه و دا څنګه چې درته ښکاري دا سړی خو داسې نه و او ساده باده مخلصه د یوې لارې سړی چرته هم په خپله ځوانۍ باندې هغه مه نازیږئ. نن در سره د یو ځوان ویډیو شیر کوم کم چې پاکستان نه تللی دی انګلینډ ته. په انګلینډ کې هلته نشي شروع کړي دي. د هغه نشو له سببه د هغې کم تصویر چې نن تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هغه هم کتلی شئ. ورسره دا چې کله هلته نه وتلی او د دې مخکې کم تصویران چې کومه ځواني چې وه هغه تصویران در سره هم تاسو کتی شئ زموږ په سکرین باندې. مکمل واقع در سره شیر کومه. د دې هلک نوم هغه لقمان دی. په 2019 کې هغه انګلینډ ته تللی و. بیا د هغه ځای نه داسې ویلی کېږي چې هغه جرمني ته لاړو. ډېر زیات یو ښایسته ځوان و. هغه جرمني نه واپس دا بیا داسې ویلی کېږي چې فرانس ته لاړ. د فرانس نه واپس دا بیا انګلینډ ته راغلو او تر دې پورې چې دې کم محنت مزدوري ورسره کم سوشل ورکر هم و یعنی کم ویډیو به یې جوړولي خلکو ته به یې ښوده چې آیا دا ځګونه دي دا دي نو داسې چلونه به یې کول. خو د بده مرغه اخر په هغې باندې لکه زه به تاسو ته ویم چې یو سړی انګلینډ ته ځي فرانس ته ځي هغه د خپل ژوند کم زندګي چې دا هغه ښایسته کول روښانه کول غواړي خو چې په هغې باندې داسې چل وشي د هغې زندګي هغه په انګلینډ کې خرابه شي نو هغه به څه حال وي. همدارنګې د دې څه دوستان به مونږ ووایو چې هغه د دې سره ملګري شو. هغو دوستانو دا په نشو تماشو باندې راواړو او تر دې حد پورې دا مجبوره کو چې لکه دې به کومه شپه کوله نو هغه به هم د یو هوټل لاندې د یو پول لاندې به دې شپه کوله. یعنی هلته یو سین و د هغه سین د بره چې کوم دی پول تلی نو دې به چې کومه شپه کوله اوس چې کومې شپې خو خیر اوس کوم سورونو هغه بل ځای ته بوتلی دی خو کوم دونه مجبوره شوی چې کومې شپې به یې کولې هغه به یې د پول لاندې کولې. اوس چې کوم دی مختلف قسمه خلک چې کوم دی په دې باندې لګیا دي وایي چې آیا لکه د دې کومه زندګي چې وه هغه چا بدل کړه او داسې څه پې وشو نو د دې کوم دوستان چې دي هغه په دې کې هغه د دې ذمهوار راځي چې هغو د دې حد ته هغه راورساو. لکه تاسو د دې د مخکیني تصویر او د اوسني حالاتو ته وګورئ نو سړی ډېر زیات خفه شي. نو چرې هم په خپله زندګۍ ځوانۍ باندې هغه فخر داسې غرور تکبر مه کوئ ځکه الله تعالی که وغواړي نو هر څه هغه په سیکنډونو کې کولی شي. نه دې کومه ځواني چې وسونه ښایسته هلک و او د دې نه چې اوس څه جوړ شوي دي هغه هم تاسو کتی شئ. دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.